وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لدينا مخک دا خبره تیر شو چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د بیت الله شریف تعمیر او فرمایو. نو هر کله چې دغه تعمیر وکړو وی الله ته سوال وکړو چې خدای لوی کار دې رانه واغشته، اوس دا زمانه قبول وګرځوه. اصل شیخ قبولیت دی چې هغه الله سره پټ دی، او بیا د خپل اولاد د پاره دعاګانې وغوښتې، او بیا اخري کې چې کوم دی دا دعا او فرمایله چې رب پدی کې یو نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم یو رسول پدی کې راولېږه، او بیا هغه رسول علیه السلام سره داغه دراتلو مقاصد بیان کړ چې رب د دې دا قسم دینی خدمت وکي. بیا په بل آیات کې الله فرمایي چې د دین ابراهیمی نه هر چا مخ واړو نو د ځان لوی قمقل کو، لوی جاهل کو ځان، او ځان لوی نقصان کې وغورځو، ځکه چې جناب ابراهیم علیه السلام په دنیا او په آخر کې منګه غوره کړو. نو هر کله چې دې د هغې غوره هسته لار پرېږدي نو د غوره دین پرېښود او غوره او بهترین کار ته لاړ. بیا درېیم آیات کې د ابراهیم علیه السلام هغه تابعداري ذکر کوي چې الله ورته فرمایل چې زما تابعدار شه. ابراهیم علیه السلام فوراً زه د الله تابعدار یم. نو گویا کې نن درس کې د نبی علیہ السلام دراتلو مقاصد منتخی د ابراهیم علیہ السلام هغه دعا راته چې هغې مبارک دعا وکړه. ګوره تاسو خیال وکړئ، منګه د اولاد دپاره دعاګانې غواړو، د دنیا دعاګانې غواړو، او انبیاء کرام او نیکان خلق دعاګانې د خپل اولاد دپاره د دینی کامیابی غواړي چې دی دینی کامیاب شي، دنیا یې چې نصیب کی الله به ول ډېره ورکړي. لکه تاسو ته خبره ما عرض کړې وه چې 40 کاله پس یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو. نو هر کله چې اخري ځل باندې قافله لاړه او پته ولګېده د یوسف علیه السلام چې هغه ژوندی دی او د مصر بادشاه دی، نو هغه قافله چې واپس راورسېده یعقوب علیه السلام ته لومبې دا تپوس وکړه چې په کوم مذهب باندې دی هغه پرېښی و، دین یې څه و؟ نو هغې ورته وویل چې دین یې هم حقه ستا دین دی د پلار نه کې وي الحمدلله. او بیا یوسف علیہ السلام هم چې ملاقات شو نو ورته وی بابا بی تو خودون الوی جلیل القدر پیغمبر تا ولې دونه چې کم دینو بے حوصلګي کوله چې دونه بے حوصلې شوې چې دومره دې چې کم دینو وجړل چې سترګو نظر دې ختم شو. دا خو تا هغه ورته وی بچې تا پسې مې نه وی دا خفګان دې خبرې واغشتم چې ته زمانه پټ شوې لکه د نظر نه پناه شوې. ویزه دې خبرې غم واغشتم چې اسې نه چېته د پلار نیکه دین در نه پاتې شوي نه یې چې ته بل دین ته اوړېدلی نه. نو دا خفګان مې په دغې باندې 40 کاله وجړل. نو چې هر کله انسان د خپل اولاد د پاره د دین لحاظ لومبي وکي
نو الله به ورله دنیا هم بیا بهتر کړي. حدیث کې راځي که نه چې تاسو یو ځای کې رشته کوئ نو څوک د خاندان چې یاره اوچت خاندان دی، څوک د پیسو چې یاره ډېر مالدار دي، څوک د حسن جمال چې یاره دا ځای ډېر ښایسته دی، لیکن نبی علیہ السلام فرمایي تاسو پکې د دیندارۍ لحاظ وکئ چې دینداري پکې څومره ده. چې دینداري پکې ډېره وه، صلاحیت پکې ډېر، نو دغه بني آدم ستاسو دپاره بهتر دی. نو گویا که د دې خبرې تعلیم اولاد ته داسې پکار دی چې د هغې دینی تربیت وشي. حدیث مبارک مفهوم دی چې تاسو په خپل اولاد په زړه کې د الله قدر، د نبی علیہ السلام قدر، د اهل بیت او د قرآن قدر پیدا کړي د دې په زړه کې، چې دغه مقام او دغه قدر یې په زړه کې پیدا شي. ماشوم راځي جماعت ته نو سپاره هغه داسې راوړي چې ته به یې ګنې اخبار یې لاس کې نیولې دی. پکار دی چې دغه مورې دوه دریو کپړو کې ولا دا سپاره بند کړي چې دې ماشوم سره قدر پیدا شي. چې ولا پټې اوسه بار نالې دي، ډیران دي، دا دي هغه دي، چې دا ماشوم مې چې واقعي دا خو ډېر دا قیمتي کتاب دی. خو چې اوس مور هم د ماشوم په مخ کې هغه سپاره او قرآن کله په کټ باندې کېدي او کله په درې کېدي او کله په قالین کېدي، نه به چې خو بس دام یو کتاب دی چې څنګه زما په بسته کې نور کتابونه دي، هغه وخت او هغه مقام ختم شي. نو دې وجه نه ابراهیم علیه السلام دعاګانې چې کومې کړي دي زیات تر د آخرت سره تعلق ساتي. ربنا اے رب زمنګه وبعث فیهم راولېږه په دوی کې رسولا یو رسول علیہ السلام منهم چې د دوی نه یتلو علیهم چې لولي په دوی باندې آیاتک آیاتونه ستا ویعلمهم الکتاب او تعلیم ورکي دی ته د کتاب والحکمت او د حکمت ویزکیهم او پاک کی دوی لره پاکی دوی لره. په دې آیات مبارکه کې د نبی علیہ السلام د رسالت درې اهم مقاصد بیان شو. رمنه مقصد دا دی چې یتلو علیهم چې دی باندې ستا د قرآن پاک ستا د کتاب تلاوت په دی باندې کوي. نو د قرآن پاک چې څنګه د دې معنا مقصودی ده دغه څه د دې الفاظ مقصودی دي. نور کتابونه سونه چې دي ته اخبار ګوري یا عام یو کتاب دینی ګوري، بس هغه کتاب کې دونه مقصد دی چې ته په صرف پوښې دی کې څه وایي، هغه مطلب باندې بس هر سړی ځان پوهېږي. ضروري دا نه ده چې الفاظ دې ټول وایي یا دې لږ وایي یا دې ډېر وایي، خو چې صرف مطلب باندې پوه شي چې دې څه وایي. لیکن د قرآن عظیم الشان سره چې څنګه معنا مقصودی ده داسې ورسره الفاظ مقصودی دي. د دې تلاوت چې کوم دی هغه هم د ثواب نه خالي نه دی. د قرآن عظیم که یو انسان بغیر پوی نه وایه نو ام بیکار نه دی بلکې موجب ثواب. امام شافعی رحمت الله علیه په دنیا کې چې کوم خلکو حافظي منلې شوي وي په هغې کې سرنامه امام شافعي صاحب چې خدای ډېره ناشنا حافظه ورکړې نو چا ورته ووایي دا دومره لوی مقام لوی حافظه دا تا ته په څه وجه میلو شوي بتلاوت القرآن، په تلاوت د قرآن سره دا ما ته ده. نو تلاوت د قرآن افضل الذکر تلاوت افضل ذکر چې دی بهترین ذکر په ذکرونو کې دا تلاوت د قرآن دی. ډېر لوی د انسان په روحاني اصلاح کېږي، ډېره لویه فایده په د انسان کېږي. د دې وجه نه بزرګان کرام فرمایي چې تاسو یو اندازه په ځان مقرر کړئ چې زه به روزانه دومره کوم د تلاوت د قرآن، او دا د قرآن حق دی چې کم از کم چې اسم نی بعض علما سلویخ ورځې یادي، بعض اخیری سلور میاشتې یادي، چې په دې کې کم از کم یو سړی د قرآن پاک ختم کوي. چې په دې کې نه کوي نو د قرآن حق بالکل ادا نه کوي. نو لومبني د نبی علیہ السلام مقصد چې دی ته د قرآن تعلیم ورکړي، دی ته تلاوت د قرآن کوي، په خپل هم کوي، امت تم تلاوت د قرآن ترغیب هم ورکړي او ورته هم ښیي چې دغه برکات ورته حاصل شي. او دویم مقصد چې کوم دی تعلیم د کتاب دی چې بیا په دې کتاب باندې دی پوه شي، د دې معنا باندې پوه شي، د دې تفسیر باندې پوه شي، د دې په احکاماتو باندې پوه شي. نو گویا کې د قرآن عظیم دویم حق څه دی چې لومبی حق یې دا دی چې ته به الفاظ زده کې. اوس خو بعضې داسې چې هغه وایي یاره زما جبل واړه ده، بس
د دنیا د پاره جبل واړه نشو، د پټي د پاره، د دکان د پاره، د بل څه د پاره جبل واړه نشو چې بس سړی بس نه پټي ته ځي او نه دکان ته ځي او نه باغ ته ځي او نه روزګار ته ځي، بس پرېږده مړه. د هغې د پاره خو سر تندې وی ځان لړو چې او قرآن بس یو اسانه خبره ده مړه، زما دماغ ټوس نه کیني او زما دماغ وخت تیر دی، د دنیا وخت تیر نشو که اوس دله چا پیسې درکړم دا به ونه وایي چې مړه وخت تیر دی پرېږده نالم در نه پیسې. زمونږ حضرت صاحب ته یو کس وی یاره جي مشر سړی وي دې سار مانځل راته پاسېده ګران دي دعا راته وکړه. نو هغې ورته وایي که اوس درله چا تنخوا مقرر کړه چې دا دونه تنخوا واله خو سار مونږ به د جمع سره کې وي کیدای شي بیا د بانک نه مخکې راشي چې یاره چې ته پاتې رانه نه شي. دا خو هسې کمزورې خبره ده. بهرحال نو دویم مقصد د قرآن دویم حق په موږ باندې څه دی چې دې باندې به ځان پوهیو. قرآن د دې دپاره راغلی، دې دپاره نه دی راغلی چې زما په ایمان دی او په المارۍ کې به پروت وي، نه. د قرآن دا نن دنیا چې تباه برباد د مسلمانان خو په دې وجب تباه ده چې د قرآن نظام په تمامي دنیا کې نشته. او په دې تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن هغه په دې باندې صفا لیکلی دی چې په دې مسله کې تمام امت مسلمه ګناهګار دی چې کوم خلق د قرآن د نظام د نفاذ دپاره کوشش نه کوي عند الله دا مجرمان دي، بلکې هغه ورته ګناه کبیره ویلی ده چې دا د تمامو خلکو دا ذمه داري دی چې په دې وطن کې یا په دې دنیا کې به د قرآن حکومت د قرآن نظام څنګه راشي د هغې دپاره به دي عملا کوشش کوي. نو دویم خبره. دریم مقصد چې کوم دی د قرآن ویزکیهم تزکیه نفس. تزکیه نفس د نفس پاکواله څه مراد دی فکر وکړئ، یعنی ظاهري او باطینی د ګندګو نه پاکول. ظاهري ګندګۍ چې څومره دي د هغې نه به هم دا خلک د پاکولو تعلیم ورکوي چې خپل بدن هم صفا کې، خپل جامې هم صفا کې، خپل کار هم صفا کې، خپل خوراک هم صفا کې، د دې هر څه صفا. او دویم دا چې ستا دننه په زړه کې کم ګندګۍ پرتې دي چې بغض دی، حسد دی، کفر دی، بدعت دی او نور پکې چې کم دی منافقت دی وغیره ګنده خبرې دي، دروغ دي، دغه ټولې خبرې به پرېښوده پکاري. د دغه خبرې به تزکیه نفس کې دې ته د سینې صفایي تزکیه نفس ورته قرآن ویلی دي چې دغه ډېره ضروري خبره ده. لیکن دا مصنف مفسر رحمت الله علیه فرمایي چې دا د زړه دا صفایي بغیر د یو روحاني ډاکټر نه کېږي. ته به د یو روحاني ډاکټر په لاس کې لاس ورکې او دا د نبی علیه الصلاة والسلام لکه دا بیعت توبه چې وه نو دغه بیعت توبه گویا کې د تزکیه نفس دویم نوم کنه. نبی علیہ السلام به د جهاد باندې بیعت واغشته، بیعت الجهاد، او کله به بیعت التوبه. نو بیعت توبه دا چې کوم زمونږ په شریعت باندې برابر کم پیران صاحبان دی هغې اخلي. نو دا گویا کې او بعضې صاحبان دا وایم لکه زمونږ مولانا ادریس رحمت الله علیه چې وه مونږ داسې وړو بدل ته راته ډېر که نه تاسو ته خو پته نه مشرانو ته. نو هغوی به باقاعده دا خبره ورسره کوله چې بیعت بے چاہتا کو لاس بے ورکنوی کہو میں نے بیعت کی، میں زنا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، ڈاکہ نہیں کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا. دا ټول بیعت دا باقاعده په دې کې دا خبرې شامل دي. دا ټول تزکیه نفس دی. نن زمونږ دننه تیارې پرتې دي، بغض دی، حسد دی، کینه ده، ریا ده، منافقت دی، دروغ دی، خراب ګنده سوچونه دي. هغه سینه به څنګه پاکېږي؟ ظاهریم خو ظاهرم چې کم دی نو دزبرګۍ جوړ کړی دی، خو دننه سینه صفا ضروري ده. هغه خبره او بعضې زما زړه صفا دی. ظاهر اعمال ظاهري اعمال چې صحیح شي د هغې اثر په زړه باندې پرېوځي او چې زړه صحیح شي د هغې اثر په ظاهري اعمالو باندې پرېوځي. دا دواړه یو بل سره تړلي دي. نو د یو روحاني مربي نه بغیر تزکیه نفس حاصلول وي دا مشکل دی. د دې وجې نه چې کوم دی وي د قرآن او سنتو کې چې کوم احکامات هغه عملی طور کوم خلکو خپل کړي دي د هغې لکه دغه چې وکنه د مولانا شریف علي تانوي رحمت الله علیه دي تقریبا 1400 تصانیف دي. دی چې د چا نه بیعت کړو مولانا امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه، نو هغه معالمو خو داسې عالم نو لکه د دې په شان دی. لکه د هغه نه چې چا بیعت کړو نو هغه مولانا محمد قاسم نانوتوي رحمت الله علیه، مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله د علم غرونه و غرونه دې ته بیعتونه کړو. نو یو سړی وي هغه له لاړو هغې د دې پیر صاحب له چې یاره دا تا نه چا بیعتونه کړي دي نو دا خو ډېر لوی لوی عالمان دي او نو دا تا نه څنګه بیعت کړی دی؟
نو هغه ورته وی چې زم په دې نه پوي، زه خو یو کمزوري ملایم، زه په دې نه پوهېږم چې دا زمانه ولې دا بیعت کړی دی. حالانکه هغه عالم و، دا نه چې عالم نو کل عالم، خدا خو مفسرین و مصنفین و دا خو محدثین، دا خو لوی علمی میدان کې د دې دغه ډېرو. بیا هغه سړي وي مولانا شربري تانوي رحمه الله لراغه چیرې تاسو د دنه د بیعت ولې کړی دی؟ هغه ورته وی چې کینه. وی مولانا شفری صاحب ورته فرمایل چې تر اوسه پورې به موږ د مټیایانو پرستونه تیارول چې کیک کې دونه چینی لګي، دونه پکې ګولیکوز لګي، دونه پکې دا لګي، دونه دا لګي، خو خوړل هم نه وه. د هغه مجلس ته چې لاړو نو د هرې مټیایې په خوند یې پوه کړو. څه مراد دی؟ چې دغه ذکر فکر د علم سره ملګری شو نو ایله چې کم دی هغه روحاني رڼا باندې پوه شو. هغه روحاني رڼا ایله چې کم دی زمونږ راله، ایله په هغې باندې پوه شو، په هغه ذایقې پوه شو، د مانځه په خوږو باندې پوه شو، د عباداتو په خوږو باندې پوه شو. دا د ذکر برکات دي. نو دې کې د نبی علیہ السلام دریم ذمہ داری چې دی به امت ته د تزکیه نفس تعلیم ورکوي. نو لہذا دې کې اوس دا دوه خبرې ضروري شوې. د آیات نه دوه خبرې فکر کوي، زما خبرو ته ډېر د آیات نه دوه خبرې ضروري شوې چې یو د انسان د کامیابۍ دپاره کتاب الله ضروري دی. کتاب الله، کتاب د الله، د دې نه بغیر زندگی نه جوړېږي. یو سړی وي زه به قرآن نه زده کوم، عمل به پې نه کوم، دا خوشې خبره ده. او دویم د دې دپاره بیا رجال الله چې هغه کسان چې هغې ته الله پاک تزکیه نفس هم ورکړی دی او په قرآن یې ورته پوی هم ورکړی ده، د دغې خلکو تابعداري به پکاري. ځکه چې د انسان اصلي معلم چې کم دی دا انسان کیدی شي، صرف یوازې کتاب نشي کېدی. صرف یوازې کتاب باندې ګورې نه کېږي کار. کورس الفاظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. په کورسونو سره خو انسان صرف الفاظ سیوا کی، ویکیبلری سیوا شي. انسانیت انسان کې د انسان نه پیدا کیږي، انسان کې انسانیت پیدا کی. دا یاد وساته. نو انسان اصل معلم چې دی دا انسان دی، دا یوازې کتاب نه دی. نو معلم او مربی یوازې کتاب نشي کېدی. وی بعض خلک وایي چیرې زمونږ دپاره کتاب الله ضروري دی او نور چې کم دی نو هغې نظر انداز کړي. وی دغه سړی مې ګمراه دی. وی بعضې خلک صرف چې کم دی بس د مشایخ او د پیرانو لمن راټینګه کي او یا نور دغه دیندارۍ پسې روان شي، کتاب ته ضرورت نشته، د قرآن باندې ځان نه پوهی. وی دغه دواړه خلک ګمراه دي. هم به په کتاب ځان پوهی او هم به د روحاني تربیت ورسره حاصلي. لکه زمونږ تاسو خیال کړي زمونږ مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه دا دوه خبرې ضروري کړي دي که نه، علم او ذکر. نو د علم او ذکر باندې یو تقریر د هغې موږ له چا راوړی و، موږ کتلو چې د علم نه مراد زما دا دی چې زما د تحریک مقصد دا دی چې مدارس آباد شي، علما پیدا شي، طلبا پیدا شي او د هغې خدمت وشي. او د ذکر نه مراد دا دی چې خانقاهي نظام آباد شي، چې د خلکو روحاني اصلاح وشي، شرعي اصلاح وشي، دواړه اصلاح وشي. دا ضروري خبر. دا تفسیر معلم العرفان په دا پوره چې کم دی دا وضاحت کړی. د دې نه علاوه چې کم دی وي د انسان د اصلاح د انسان دپاره صرف تعلیم نه دی کافي، بلکې د دپاره اخلاقي تربیت ضروري دی. اخلاقی تربیت هم ضروری دی چې هغې دغه ټولو ته تزکیه نفس ویه، چې د هغې دپاره د الله والو صحبت د هغې نه تربیت حاصلول دا ضروری دی. د دې وجه نه ابراهیم علیه السلام چې د کومو مقاصدو دعا وکړه نو هغې کې چې کوم دی نبی علیه السلام هغه ټول صفات هغې کې الله پیدا کړو، هغې پکې پوره کامیابو. خو دا د هغې په ذریعې سره دنیا ته دا تعلیم ورکړه چې دا خبرې د دنیا دپاره ضروري دي. ابو امامه رضی الله تعالی یو ځل وی د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ابتدایي حالات مونږ ته ووایه. نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې زه د خپل نیکه ابراهیم علیہ السلام دعایم، د هغې دعایم، او زما خوشخبری الله پاک عیسی علیہ السلام ته ورکړې وه. او دا شی وګوره بند شو. او د هغې نه علاوه چې کوم دی زما والده صاحبه چې کوم دی هغې خوب ولیده چې د هغې د بدن نه چې کوم دی یو نور ووته چې د شام محلات ته ښکاره شو. گویا کې د هغې والدې صاحبې چې کوم دی دغه خوب بي مشهور شو. نو گویا کې نبی علیہ السلام په دې باندې ډېر خوشحاله ده چې زه د خپل نیکه د ابراهیم علیہ السلام دعا یم، او دا هغه دعا وه چې خدای پاک ولګوله. نو
ويزكيهم چې پاکی دی دره وانک بشک تچی انت العزیز الحکیم ته ډیر زور او خاوند د حکمت نو کدا کار هر سونه ګران دی خوستا پلاس کې ډیر طاقت تم ډیر طاقتور ذات نو رب دعا د نکو چې دغه عزیز په خاطر باندې دا ټول صفاتونه دی نظام دی نوسین پیغمبر علیہ السلام رسول الله السلام کې پیدا کو د امت کې پیدا ومن يرغب عن ملة ابراهيم ويعلمهم الكتاب اخذه وشونا او دی يعلمهم الكتاب کې دی مفسر یو خبره ده لیکل ده چې علم بغیر د استاد نه ګوري نه حاصلېږي که یو سړی وي چې زبا ذاتی مطالعه باندې چې کم دی دغه حکم نو دا نه کیږي بلکې علم چې دی حاصلې نو دی به د استاد ته به ډوګې ماتي او داغه نه به چې کم دی تعلیم حاصلې علم به حاصلې دغه خبره ضروري ده ومن يرغب هر چا چې بے پروايي وکړه عن ملت ابراهيم د ملت د ابراهيم عليه السلام نه بے پروايي وکړه دین ملت او شریعت دا درې مختلف سيزونه دي دا درې خبر دي باندې لګزان پوي دلته لفظ د ملت راغله دي نو یو دین لفظ دی یو ملت دی یو شریعت دی درې وانه قران ذکر کړی دین چې دی او ملت تقریبا دا د تمام انبیاء کرام علیهم السلام مشترک دی دا د ټولو بنیادی خبرې وحدانیت شو بنیادی عقاید شو ملت کې دغه غټ غټ اصول کلیات وغیرہ دغه ټول شامل دي مختلف انبیاء کرام علیه السلام په ملت کې هم ډیر حد پورې شریکو دین بنیادی عقاید او ملت بیا غټه غټه خبرې تقریبا اغم د ډیرو شریک وي او ملت دا چرته نه منسوخ کیږي او شریعت چې دی نو هر نبی علیہ السلام ته الله پاک مختلف شریعتونه ورکړي د مکان او د زمان او د حالات او د ابو هوا په اعتبار سره لکه قران فرمایي کنه خیال کوي قران فرمایي لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا بل ځکه الله فرمایي مونږ هر یو امت لپاره جدا جدا شریعت جوړ کړی نو په حقیقت کې ملت ابراهیمی چې دی دا ملت اسلامیه دی چې په دې باندې موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ټول پابند او نبی علیہ السلام تم ارشاد وشو چې اتبع ملت ابراهیم حنیفا ته تابعداري اختیار کړه د دین د ابراهیم علیہ السلام لیکن شریعت چې کم دی هغه د هر یو پیغمبر کې بیا هغه دنه وړي وړي خبرې هغه کې بیا فرق هغه د هر یو پیغمبر چې کم دی نو بیا هغه د وخت مناسب سره هغه کې تبدیلی او بدلی به راتله نو ځکه فرمایي چې ومن يرغب هر چا چې بے پروايي وکړه لکه دې کې دا سوال نه راځي چې موږ خو د نبی علیہ السلام امتیانو د ابراهیم علیہ السلام ولیات کړ دي نو هغه بنیادی عقاید نو پدې کې يهوديان عیسایان ټول رااله چې تاسو خو بنیادی خبرې ټولې پرېخې دي او تابعداري چې کم دی او دعوت د دین ابراهیمی کوي نو الله فرمایي ومن يرغب عن ملتي هر چا چې بے پروايي وکړه د ملت د ابراهیم علیہ السلام نه الا من مگر هغه څوک سفه نفسه چې دقه مقلتیا وکړه د خپل ځان په مقابله کې د خپل ځان دا بے رغبتی څوک نه کوي خو چې ډیر قمقل او جاهل انسان نه هغه بدا بے پروايي وکړي ولقد اصطفیناه په تحقیق سره غوړه کړو مونږه دا ابراهیم علیه السلام فی الدنیا په دنیا کې وانه بشک دی چو فی الاخرت په بشک دی چې دی فی الاخرت په آخرت کې به لمن الصالحین یقینا د نیکانو خلق نه په آخرت کې به د نیکانو نو ګور دلته دا ونوي چې لمن المرسلین دی به د رسولانو لې یا نبیین نبیا صالحین ټکی یاد نو مطلق بنیادی طور نیک جوړېدل دا لویه کامیابی ده چې انسان نیک شي نبوت او رسالت خو الله خو هوا چې چاله ورکړو هغه سلسله خو بند شو اوس د قیامت پورې د کامیابی ټکی چې د ناغدا ده چې ته د صالحین مرګ شي ته د نیکانو خلکو مرګ شي نو د دې وجنه په خپلم نیک شي او د نیکانو خلکو مرګرتیا د صلحا او اولیاء داغي مرګرتیا شروع کې نو دا تمره لویه خبره ده چې الله فرمایي چې ابراهیم علیه السلام په قیامت کې د نیکانو مرګري نو دا نه چې غني خدا غډل ډېر قیمتي ده دا غډل قیمتي ده نو د دې وجنه په ژوندۍ کې د نیکانو صلحا او مرګرتیا دا ډېر ضروری ده اس قال له ربه سو وخت چې فرمایل د تر رب ده اسلم تابعدار شه قال ابراهیم علیہ السلام مرتو فرمایل اسلمت ظفر مردار شما
لرب العالمین، رب داغ عالمینو د پاره، زه داغه د پاره زه فرمانبردار شم. وی نمرود چې هر کله ابراهیم علیه السلام په اور کې وغورځو نو جناب جبریل علیه السلام تشریف راوړ، ورته یې وفرمایل چې څه حاجت شته، ما ته څه ضرورت څه خدمت شته؟ جبریل علیه السلام ورته وفرمایل، ابراهیم علیه السلام ورته اما الیک فلا، تا ته زما هیڅ حاجت نشته، هیڅ حاجت نشته. نو بیا ورته جبریل علیه السلام وفرمایل چې فاسأل ربک، د خپل رب نه سوال وکړه چې یاره دا حالات درته سم کیه. نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې زه سوال څنګه وکم، زما حال هغه ته ښه معلوم دی، نو زه سوال حاجت نشته. وی الله تعالی د دې فرمان بردارۍ په برکت سره چې کم دی هغه اور یې وله ګلې ګلزار کړه، چې په هغه اور کې هم دی چې کم دی نافرماني پرې نه ښود، د الله ته توجه چې کم دی نو برابر وه. بل دې کې دا لفظ د حکمت راغی، والحکمت هغې باندې مې درته لږ وضاحت ونه کړ. مفسرین کرام فرمایي چې حکمت دې کې د مفسرینو ډېر بحث کړی دی چې دا یو ډېر جامع ټکی دی، ډېرې معناګانې دي. بعضې فرمایي چې د حکمت نه مراد د زړه انوارات دي، چې دې ته داسې تعلیم ورکړي چې د دې په زړه کې انوارات او د روحانیات پیدا شي، دغه هغه باطینی قوتونه چې کم دی نو را بیدار شي. بعضې وایي چې یاره د حکمت نه مراد چې کم دی عقل دی، چې الله دې ته ښکلی عقل سلیم ورکړه چې دې پې خشته خشته فیصلې کړي، د زړه بصیرت هم چې کم دی نو حکمت وایي. رب دې ته او بل په حق او په باطل کې فرق ته چې کم دی هم حکمت وایي. رب داسې پیغمبر چې د هغه او د هغه په امت کې داسې طاقت وله ورکړه چې د حق او باطل په منځ کې چې کم دی نو فرق وکړي. بهرحال ځکه چې حدیث مبارک کې راځي ورأس الحکمت مخافة الله، د ټولو دانایانو سرچشمه چې کم ده دا د الله یره ده. د الله یره د مخلوق یره چې د چا زړه ته راشي نو د عقل کار پرېږدي، د سوچ کار پرېږدي، او د الله یره چې ورته راشي نو د زړه کې د حکمت پیدا شي، د زړه کې قابلیت پیدا شي، دماغ یې تیز شي، عقل یې تیز شي. الله دې زموږ په زړه کې خپله یره پیدا کړي. تاسو ته دې ځای کې زه یو خبره کوم، دا خبره اوږده شوه، دا یو خبره کوم بیا ترجمه. او عبید الله سیندي رحمت الله علیه فرمایي چې یاره زه خو په تمامې دنیا کې تقریبا ګرځېدلو، او هغه ټایم کې هغه د روس ته انقلاب دا نوې نوې چې روچت شوی وه کمیونیزم، لینن سره ملاقات شو. نو وی بهرحال هغه بیا هغه نو وی زما دې زړه ته یو خبر راله چې زه په دنیا کې بادشاهانو سره لوی لوی خلکو سره میلاو شم، خو بلکل زه د چا نه مرعوب کېږم نه، د چا روب په ما باندې نه راځي، بلش کېږم نه. څه وجه ده؟ زه خو یو کمزورې مولا یم، کمزور انسان یم، زه دونه زورور خو نه یم. وی دې زړه ته مې یو غیبي خبر راله، غیبي جواب راغی چې عبید الله کم زړه ته چې زما یره ور داخله شي، خیال وکړئ، عبید الله کم زړه ته چې زما یره ور داخله شي هغه زړه ته د مخلوق یره بیا نه داخلیږي. غټه خبره ده. دا نن چې موږ د هر څه نه یریږو زموږ زړه کې په صحیح معنو کې د الله یره نشته، الله دې پکې پیدا کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا اے رب زمنگا وبعث فیہم راولیگا پدوی کی رسولا یو رسول علیہ السلام منہم چی ددوینے یتلو علیہم چلولی پدوی باندی آیات کا آیات نستا ویعلمہم الکتاب و تعلیم ورکی دوی تد کتاب یعنی دا قرآن پاک والحکمت او احکامات دا شریعت او دا حکمت ویزکیہم او پاکی دوی لرا انکا بیشکت چی انت العزیز الحکیم تدیر زورور خاوند حکمت ومن یرغبو ہر چاچے بے پروایو کڑا عن ملت ابراہیم دا دین دا ابراہیم علیہ السلام نا اللہ مگمر کا حاق سوک بتے بے پروائی کئی صفحہ نفسہو چی دقا مقل کخپل زان ولقد استفیناہو یقینا ورکڑو منگ دا ابراہیم علیہ السلام پی دنیا کے وانہو بشک دے چی دے فی الاخرت پا آخرت کی با لمن الصالحین یقینا دا نیکانو نہیں اذ قال له سو وقت جو فرمائل دوی تا ربه رب دوی اسلم تابدار شا قالو فرمائل ورت عرضو کہ ابراہیم علیہ السلام اسلم تو تابدار شویما لرب العالمین دا پارا دا رب دا عالمینو. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل علی اللهم امین الحمد رب العالمین
اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. دعا وکړه دا کم ثاني حج شوی د په خاور کې ډېر لوی تباہی شو په جمعات کې دماغ وشو او مرګور رات اوس رات چاوي چې تقریبا هغه مړی 100 ته ورسېد 100 کسه پکې تقریبا او د زخمیانو خو له اندازه نشته. نو دا پولیس او دا فوج خو زمونږ د ملک محافظین دي. دی غریبانان خو ځان له مزدور کار خلک دي هغوی چاته څه ویلي دي. ټیک دی یو سړي چا سره دا نور کم داسې صحابه دي چې بعضې وایي یاره دا پولیس زیاتې کوي یا دایي کوي دغه لا نور موږ کم داسې زبرګان یو موږ داسې اولیا یو چې بس موږ نه کوو. خو نور خو هغه بس عام مزدور کار او نوکر پیشه خلک دي. تبعی د پولیسو شوا د فوج. نو دعا وکړئ چې الله پاک دې ملک ته خیر کړي. الله دې ملک ته خیر کا. الله دې ملک ته خیر کا. الله چې کم خلق هغه په دې کې شهیدان شو رب د شهادت اعلی مقام ملور کا. او چې کم زخمیان دي نو خدای پاک تی غیبی علاج برابر کا. تی غیبی علاج برابر کا. بلکې دلته زمونږ مرګري ارشاد صاحب تاسو پکې د ارشاد صاحب ته مثال رنګو کوم یاره څه ضرورت دی دوی مونږ خو روان یو د دې پکې او خو وفات شو شهید هغه په دغه دماکه کې هغه غریب شهید شو. دا خدای پاک دا کم عذاب په دې وطن باندې راښکته شوی دی. دا کم هغه حدیث کې راځي چې داسې وخت به راشي چې قاتل او مقتول دواړو ته پته نه لګي. قاتل به وایي چې زه دا خلک ولې مړه کوم او مقتول به وایي چې اخر ما څه چل کړی دی چې زه پکې مړ شم. نو هغه د ور اوس راغی که نه دغه ظالم ته ویل غواړي چې اخر څه چلو شو چې تا دا دونه خلک مړه کړل او دغه غریبانان چې وفات شو شهیدان شو دي ته هغوی چې موږ هغوی مړي کړي وه. ښه بیا په هغه کوواټ کې د مدرسې ماشومانو هغوی سیل لروتو په ډیم کې دغه کې کشتۍ کې چکر ووه هغه کشتۍ په اړولې شوه ټول ډوب شو. تقریبا 40 کسان د مدرسې طالبانو واړو هغه سیل یې کو بس اوسګار وه نور خلک به م راتله کشتۍ په اړولې شوه ټول ډوب شو. نو دعا وکړئ دا ټول ښه بل ځای کې بس وسوځېده یې کې بي 40 کسه پکې وسوځېده مرګرو راته څارل وې څه ځای کې تاسو ته پتې دي خبرو. نو دا هغه عذابونه بس شروع شوي دي په دې وطن. خو دعا وکړئ چې خدای خیر پېښ کړي چې الله نور خیر پېښ کړه. الله زمونږ د پولیس هم حفاظت وکړه زمونږ د فوج هم حفاظت وکړه زمونږ د حکومت هم حفاظت وکړه. الله د موجوده حکمرانانو خدای په زړه کې خپل محبت پیدا کړه د نبی علیه السلام او د قرآن محبت یې پیدا کړه. زمونږ پاکستان خدای پاک د ظالمانو د ظلم نه او د سازشونو د غلامۍ نه خدای په خپل امن کې وساته. خدای حرمین شریفین خدای پاک مکه شریفه مدینه منوره خدای حرمین شریفین خپل حفاظت کې والا خدای خپل حفاظت کې والا. مونږ ته د زیارتونو بار چې کم دین خدای پاک مونږ ته موقع راکړه. رب کریم ته په دې پاکستان باندې رحم وکړه. ټول امت مسلمه باندې خدای رحم وکړه. په ټول امت مسلمه کې خدای پاک اتفاق او اتحاد خدای پاک پیدا کړه. آمین یا رب العالمین. صلی الله تعالی محمد. جزاک الله خدای پاکم خوشاله کړه. بنشي